د ادرک خوړلو سره روزانه ستاسو زنانو ته او ستاسو ته داسې فایدې میلاویږي چې دې فایدې حاصلولو دپاره به خامخا تاسو د 5-6 هزار میډیسن ځان ته اخلي او د هغې نه بعد بیا تاسو ته میلاویږي. نو که چیرې تاسو روزانه په خپل سالن کې ادرک استعمالول شروع کړل نو یو خو به ستاسو د سالن ذایقه برابروي او دویمه دا چې کومې فایدې زه تاسو ته ښیم دا فایدې به تاسو ته په مفت کې میلاویږي. د ټولو نه اول دا ده که چیرې تاسو خوراک وکړئ او د خوراک نه بعد ستاسو زړه کچه کېږي یا ستاسو خېټه پړسېږي کوم ته چې بلوټ ویلی شي یا د دې سره کله هم چې تاسو خوراک وکړئ خوراک ستاسو په معده باندې بو جوړوي کوم ته چې سټمک ډسکمفرټ ویلی شي نو د دې علامات په ختمېدو کې خپل کوشش کوي. او دومه فایده یې دا ده هغه زنانه چاته چې محاوري بیماري کیږي د هغې سره کم درد په هغې باندې راځي یا د محاوري بیمارۍ نه کوم مخکې درد یا علامات نور چې راځي کوم ته چې موږ PMS شارټ کټ ویلی شو نو د دې ختمولو کې هم کوشش کوي. او درېیمه فایده یې دا ده هغه زنانه څوک چې حمل لري په هغې دوران کې د هغه زړه کچه کېږي هغې ته الټي ورځي نو د ادرک استعمالولو سره د هغې په دې علاماتو کې کموالی راځي. او څلورمه فایده یې دا ده چې په ادرک کې جنجرول کمپاونډ ورته ویلی شي هغه وي او د هغه کار دا دی که چیرې په وجود کې پړسوبي کوم ته چې انفلامیشن ویلی شي یا د هغې سره په وجود کې کوم جرنل باډي ایج چې ورته ویلی شي یعنې عام دردونه چې ورته ویلی شي هغه وي نو د هغې په ختمولو کې هم خپل کوشش کوي. او پنځمه فایده یې دا ده که چیرې د انسان په وجود کې هغه طاقت کم چې د بهر بیمارو سره جګړه کوي هغه کمزوري وي کوم ته چې امیونټي ویلی شي نو د هغې په مضبوطوالي کې هم خپل مدد کوي. شپږمه فایده یې دا ده که چیرې په وجود کې غوړوالی وي کوم ته چې کولسټرول ویلی شي یا هغه انسان د چا چې بلډ پریشر بار های کي کوم ته چې هایپر ټینشن ویلی شي نو په ادرک کې دا صلاحیت هم موجود دی چې کولسټرول هم کموي او های بلډ پریشر هم کموي. که چیرې تاسو روزانه دا خوړل شروع کړل په خپل سالن کې د 1 ګرام نه 19 تر 2 ګرام پورې نو که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره شیر کړئ همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه. الله حافظ.